بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم راځو او مایکروسافت ورډ پروګرام د زمونږ لومړی ورځ درس ده او د ورډ پروګرام هغه انوایرمنټ یا چاپیریال چې کوم ده دا واضح کوو یا تشریح کوو. د ورډ پروګرام د چاپیریال لپاره داسې کوو چې مایکروسافت ورډ پروګرام خلاصو او کله مو چې مایکروسافت پروګرام خلاص کړو کلوز به کوي او دا فول سکرین کو. په دې کې تاسو کله ورډ پروګرام خلاصوي په دې شکل کې ښکاره کیږي. البته دا فیس 2019 ده. په 2014 کې هم داسې ښکاره کیږي خو لږ دغه صحیفو سره فرق کوي. دغه چې کله دا ساعت تاسو خلاص شو په دې کې تاسو راشي بلانک ډاکومنټ به واخلئ. چې به واخلئ بلانک ډاکومنټ به واخلئ. بلانک ډاکومنټ چې کله واخلئ تاسو ورډ پروګرام په دغه رقم باندې ښکاره کیږي. په ورډ پروګرام کې دغه پاسنۍ برخه چې ښکاري یا پاسنۍ پټه چې ښکاره کیږي دغه اوږد کرښه چې کوم د آبي رنګ کې دې ته ټایټل بار وایي. دې ته څه وایي؟ ټایټل بار ورته ویل کیږي. ټایټل خپله عنوان ته ویل کیږي. نو ټایټل بار ته ځکه وایو چې په دغه ځای کې ستاسو د کتاب هغه سیف شوی نوم راځي. که دا کتاب تاسو په هر نوم باندې سیف کوئ دلته هماغه نوم راځي. که تاسو دا کتاب ته افغانستان نوم ورکوئ، که تاسو مثلا دې ته لغمان نوم ورکوئ، که تاسو ننګرهار نوم ورکوئ، هر نوم ورکوئ په دغه ځای کې هماغه نوم راځي. مثال دا کتاب ما ولیکه سیف کوم ځان سره ښه غوږ شئ. دا کتاب سیف کوم فرض کړه ډیسکټاپ سر باندې نوم ورته ورکوه. په کوم نوم سیف کول غواړئ؟ زه غواړم دا سیف کوم فرض کړه د وین ورډ پروګرام یا د مایکروسافت ورډ پروګرام سیف کوم. مایکروسافت ورډ پروګرام سیف کوم. د کتاب ته نوم ورکړه مایکروسافت ورډ پروګرام او سیف یې کوي. تاسو ورته مایکروسافت ورډ راغی. دغې نوم ته چینجبل نوم وایي. دې نوم ته څه وایي؟ چینجبل نوم وایي چې تاسو دا کتاب په هر نوم باندې سیف کړئ دغه ټایټل به هماغه نوم باندې راځي. خو د مکمل کرښ ته ټایټل بار وایي. مکمل کرښ ته څه وایي؟ ټایټل بار وایي. په ټایټل بار کې موږ سره یو ښي طرف بټن دي او بل موږ ته چپ طرف دي. د ښي طرف کې موږ سره یو دوه درې بټن چې ښکاري. دا کلوز بټنه، ورسره ماکسیمایز بټنه او ورسره منیمایز بټنه. دغه درې واړو بټنو ته چې یو ځای کړي دې ته کیپشن بټن وایي. دا درې واړه بټن څه وایي؟ کیپشن بټن وایي. کیپشن بټن. په کیپشن بټن کې موږ سره څه راځي؟ یو د کلوز بټن راځي کاما، بل د ماکسیمایز بټن راځي کاما، او بل چې راځي ان منیمایز بټن راځي منیمایز بټن راځي. دغه درې بټنې پکې وي. په دې پوه شوئ؟ د ماکسیمایز منیمایز او دې څخه وروسته د کیپشن بټن څخه وروسته بله بټنه موږ سره چې کوم په دې کې موجود ده هغه موږ سره په دې کې شو ریبن ډسپلی آپشنز یې موږ سره. ریبن ډسپلی آپشنز یې موږ سره. ریبن ډسپلی آپشن دا کار کوي. دې ته وروسته تشریح کوم څه اوس پرېږدي نسي اوس یې نسي پرېږدي. له دې نه وروسته تاسو یو بل کمانډ هم درکوي چې ساین ان. که چیرې تاسو مایکروسافت ورډ پروګرام استعمالوئ او خپل کمپیوټر کې نیټ هم لرئ نو تاسو دې لارې کولی شئ د افیس پروګرام دپاره خپل آی ډي لاګن کړئ، خپل ایمیل لاګن کړئ پکې. د دې برخې څخه وروسته موږ سره بل د ټایټل بار چپ طرف ده چې په دې کې موږ سره بټنې د سیف بټنه، انډو بټنه، ریډو بټنه یا داسې نور بټنې هم دي. دغې برخې ته خپله کویک اکسس ټول بار وایي. کویک اکسس ټول بار ورته ویل کېږي. کویک اکسس ټول بار دغې بټن دا بټنې کویک اکسس ټول بار دې ته وایي چې فرض تاسو یو کتاب ولیکو زر سیف کا یو کار مو که فاصله لاندې داسې یو څه لیکل مو که بېرته دا راته ریواز کړه زر زر د کارونه چې کوو. کویک مطلب زر زر پکارېږي. دا کمانډونه موږ سره په دې ځایونو کې شته دي ټول. یا مثلا دا کمانډونه موږ سره ټول په دغه ځایونو کې شته دي. تکرار بیا راځي. خو دلته ځکه دا شارټکټ راوځي چې موږ زر زر کار ضرورت کېږي استعمال یې کوو. که زه یو سیف دپاره کوم چې راځم فایل ته راځم او بیا په سیف باندې کلیک کوم دا ډېر وخت نیسي. نو دې لپاره زر کار وکړو د سیف باندې کلیک کړو بس خبره خلاصه شوه. تاسو د کویک اکس ټول بار دغه بټنې زیاتولی هم شئ او کمولی هم شئ. په دې غاړه باندې کلیک وکړئ کوم شیان راشي نیو پکې راوړه راته، بل ماته اوپن پکې راوړه، بل ماته په دې کې د اوپن څخه اوسه بل ماته فرض کړه په دې بټنو کې ډرا ټیبل راته راوړه، بل ماته په دې کې فرض کړه دا راوړه، ماته دا 10 شیان پکې راوړه. کوم شیان هم پکارېږي دا ټول اضافه کولی شئ. زیات شو که نه؟ او که غواړئ چې کوم شی دې پکې نه وي مطلب کوم کمانډ دې ختمول غواړئ دې ختمولو لپاره نیو مطلب لرې کړه، دا لرې کړه، دا لرې کړه. چې کوم شی لرې کوو داسې لرې به یې کوئ. دغې برخې ته کویک اکسس ټول بار وایي. د کویک اکسس ټول بار څخه یا د ټایټل بار څخه وروسته بله موضوع چې کله لاندې ښکته شي تاسو فایل لیکي. دغې ته فایل مینو وایي. دې ته څه وایي؟ فایل مینو وایي. نو دلته به راشئ فایل مینو به ورته ولیکي. دې ته فایل مینو وایي. ولې ورته فایل مینو وایي؟ مینو ورته ولې وایي؟ ځکه دا د یو لیست په شکل ده. فایل خو یې نوم ده که نه؟ فایل څه سره نوم یې ده او مینو ځکه دا د یو لیست په شکل خلاصېږي ته موږ ته. دې ته فایل مینو وایو. دې ته څه وایو؟ فایل مینو وایو. د فایل مینو څخه وروسته بیا موږ سره دا ټبونه دي هوم ټب، انزرټ ټب، ډیزاین ټب، لیاوټ ټب، ریفرنس ټب. دې ته ټبس وایي. ټبس دې ته څه وایي؟ ټبس وایي. دې ته ټبس وایي. په ټبس کې موږ سره فرض کړه هوم ټب ده صحیح شو، کاما انزرټ ټب ده همداسې واخله تر اخره پورې نقطه 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 اخر نه موږ سره په دې کې هیلپ ټب ده. دا ټبونه موږ سره
البته دا حافظ 2019 ده په حافظ 2014 کې موږ سره د هیلپ ټاپک نه وي دا ټاپک نه اوسېږي فقط د یو ټاپ پورې وي دا هیلپ ټاپک نه وي په حافظ 2019 دا ټاپونه موږ سره 3 او 3 او 3 9 ټاپه دي څو ټاپه دي 9 ټاپه د حافظ 2019 کې خو حافظ 2014 کې حافظ 2010 کې حافظ 2014 کې دا ټاپونه موږ سره 8 دانې دي په حافظ 2019 کې په حافظ 2019 کې مطلب 19 کې موږ سره 9 ټاپه دي څو ټاپه دي 9 ټاپ دي خو بیا موږ سره بیرته په حافظ 2014 کې یا مثلا داسې د نښکته ورژنه کې موږ سره ټاپونه چې کوم دي 8 ټاپونه دي په دې مطلب پوه شوئ مطلب په نوم کې یو ټاپ اضافه شوی پکې ټاپ ورته ولې وایي ټاپ ځکه ګور دلته ټاپ خپله وایي قدم ته تاسو دا قدم نه یو ټاپ بل قدم داسې لکه نه ده سټیپس دي سټیپس همداسې لکه نه نو ځکه ورته موږ ټاپ وایي همدغه شیان ته ځینې خلک ریبن نوم اخلي ریبن ولې ورته خلک ریبن وایي او ولې خلک ورته ټاپ وایي ریبن نوم ورته هم اخیستی شي خو ریبن څه ته وایي او ټاپ څه ته وایي دې باندې به تاسو پوه شئ ریبن دې ته وایي چې کله تاسو هم ټاپ خلاص کړئ دا ټاپ هم خلاص کړئ دغه منځ کې دونه شیان ته ښکاري دې ته ریبن وایي دا لاندې پټه چې ښکاري دې ته ریبن وایي دغه بار چې ښکاري دې بار ته ریبن وایي یا ځکه انځر ته راځم دا انځر خپله ټاپ ده خو دا لاندې چې خلاصېږي دې ته ریبن وایي بلاله پوه شوې دا موږ سره ټاپونه دي ټاپ دا قدمونه دي خو دې دنده کوم پټ چې خلاصېږي د کوم بار چې خلاصېږي موږ ته دې ته ریبنس وایي اوس دې ته وایو چې هم ریبن دې ته وایو چې انزرټ ریبن دې ته وایو چې ډیزاین ریبن خو دې ته هم ټاپ انزرټ ټاپ ډیزاین ټاپ مطلب مو واغسته پوه شولی له دې ټاپونو څخه وروسته موږ سره د ټاپونو په داخل کې ځینې کمانډونه موږ سره وي چې هغه فرض کړه تاسو کله ټاپ خلاص کړئ په ټاپ کې موږ ته لیکي کلیپ بورډ چې لیکي کلیپ بورډ لیکي خو دې کې دننه موږ ته دا شیان لیکي چې پیسټ ده کټ ده کاپي ده فارمیټ پوینټر ده بولډ ایټالیک دومره ډېر زیات شیان موږ په دې کې لیکي دغه شیانو ته کمانډس وایي کمانډس چې ورته وایي کمانډس دغه شیان دا پیسټ کټ کاپي دا شیان دي دې ته چې وایي کمانډس وایي بیا دا کمانډونه چې کوم دي هر یو کمانډ یو ګروپ لري لکه کلیپ بورډ ګروپ دا ګوره یو کرښه راغلی ښکار تاسو ته دلته چې راغلی یو کرښه راغلی مطلب دغه کرښه دا یو ګروپ شو د کلیپ بورډ ګروپ شو موږ سره بیا چې کله دا ګروپ خلاص شي بیا کمانډونه دلته دا کرښه بنده شوه مطلب دا بل ګروپ شو موږ سره دې ته ګروپس وایي دې ته چې وایي ګروپس وایي مطلب واغسته دا چې کمانډونه سره خپله کې یو ځای شي ته مطلب بیل کړي چې دې ټول کار به کلیپ بورډ سره وي دې ټول کار به د فنډ سره وي د دې ټول کار به د پاراګراف سره وي د دې ټول کار به سټایل سره دې ټول کار به ایډیټ سره وي مطلب واغسته دا کمانډونه شو دا پکې ګروپونه شو بیا په دې ګروپونو کې دلته وړو دلته بټن ښکاري دلته یو بټن ښکاري یا دلته یو بټن ښکاري یا په دې ځای کې بټن ښکاري یا په دې کې یو بټن موږ سره ښکاري او په ځینې ګروپ کې بیخي بټن نه وي داسې دغې بټن ته ګروپ لنچر وایي دې بټن ته څه وایي ګروپ لنچر ورته وایي ګروپ لنچر ورته وایي څه ورته وایي ګروپ لنچر دغه بټن د وړوکي بټن د ګروپ لنچر وایي دلته خو موږ دپاره فنډ دپاره دونه کمانډ راکړي فرض کړه 15 یا 20 کمانډ موږ ته په دې کې راکړي کیدای شي ستاسو ضرورت چې کوم کار تاسو کوئ په دې کمانډونو پوره نه شي تاسو فنډ ورکوئ خو په دې کمانډونو باندې ستاسو ضرورت څنګه شي پوره نه شي نو دا ګروپ لانچر دا کار کوي چې نور کمانډونه ورته درکوي که تاسو په هغې باندې ضرورت پوره نه شي نو تاسو نور کولی شئ مثلا دلته که موږ فنډ ورکوو انګلیسي او پښتو ته یو رقم فنډ موږ ورکوو که فنډ اخلي انګلیسي هم هغه فنډ اخلي او پښتو یې هم اخلي خو بیا په دې ګروپ لانچر کې تاسو د لاتین ټیکس دپاره بیل ورکوئ او د کمپلیکس دپاره بیل ورکوئ لاتین ټیکس چې کله تاسو انګلیسي لیکل کوئ چې کوئ چې کله انګلیسي لیکل کوئ او کمپلیکس ټیکس تاسو کله پښتو لیکل کوئ نو پښتو دپاره تاسو بیل د خط نمونه انتخابوئ او د په انګلیسي لپاره بیل انتخابوئ پښتو خط دپاره بیل تاسو بولډ او ایټالیک انتخابوئ سایز انتخابوئ او د انګلیسي لپاره بیل انتخابوئ مطلب زما پوه شوئ مطلب که د هغې کمانډونو په باندې ستاسو ضرورت رفع نه شي ستاسو مشکل حل نه شو نو تاسو کولی ګروپ لنچر نه کار واخلئ یا پاراګراف کې موږ سره تقریبا 15 یا 20 کمانډونه درته موجود دي که په دې ستاسو مشکل نه حلېږي ستاسو پاراګراف سره جوړ نه شو ګروپ لنچر ته راشئ په ګروپ لنچر کې موږ سره داسې نور کمانډونه هم شته کولی دې نه کار واخلو پوه سوئ له دې موضوعاتو څخه وروسته چې کله دا خلاص شو موږ سره بل چې کله دې ریبنو څخه یا دې ټبونو څخه ښکته راشو موږ سره ته خطکش ښکار کړي خطکش دې ته رولر وایي څه ورته وایي رولر ورته وایي خو دوه قسمه خطکش په مایکروسافت ورډ پروګرام کې لرو یو افقي خطکش وي او بل عمودي خطکش وي تاسو یو شکل رسموئ فرض کړئ انزر ته رالم او شیپ ته رالم فرض کړه داسې یو شکل زه رسموم زه ماته دې ځای نه واخله تر دې پورې یو شکل رسم ګورې دقیقا اندازه 1 انچ فاصله باندې شکل رسم کړه متوجه یاستئ
د خط کش ډیز نه خط کش ډیز پورې ما 1 انچ رسم کړ که تاسو دا غټوي فرض کړه 2 انچ ته وسه دا وخت 3 انچ یې کړه ته موږ ځکه دا 1 انچ ما د 2 نه شروع کړی ده که زه بیخي یو نه شروع ته وکړم مطلب اوس موږ سره دا 1 انچ د 2 انچه د 3 انچه د 4 انچه او که بیخي نه شروع کړم مطلب ګور بیخي صفر نه شروع کړو ډیز نه ډیز پورې 1 انچ بیا د 2 انچه بیا 3 انچه 4 انچه 5 انچ ما رسم کړ خط کش واحد ده کنه موږ سره دې لپاره استعمالو یا تاسو عمودي خط کش لري په کې هغه افقي خط کش د بل موږ سره عمودي ده دې ته هاریزنټل ورلوي افقي خط کش او دې ته ورټیکل ورلوي د خط کشونو څخه وروسته یو بل موضوع موږ سره چې په مایکروسافټ پروګرام کې ده هغه دغه برخه ده دې ته سکرولر بټن وایي دې ته څه وایي سکرولر وایي دې ته سکرولر بټن وایي خو سکرولر هم څه دوه قسمه دي په پروګرام کې یو عمودي خط سکرول بار ده او بل موږ سره افقي سکرول بار ده دا موږ ته په ولاړه باندې ښکته پورته کوي عمودي سکرولینګ کوي او دا موږ ته څه کوي افقي کوي کله کله د افقي خط کش د سکرول کار نه کوي علت به دا که تاسو ورقه وړوکئ نو دا چې تاسو سکرول کوي که تاسو ورقه وړوکئ مطلب لیکل وړوکئ زوم کم کړي نو دا چې تاسو سکرول کوي سکرول خو استعمالوي چې کله مطلب موږ دا ورق صحیح نه ښکاره کېږي داسې ډېر نږدې مه کوو اوس سکرول کړه دې خوا ویسه اخوا ویسه دې خوا ویسه اخوا ویسه مطلب واغسته نو په دې رقمه تاسو کولی شئ د ورقو سکرولینګ هم وکړئ بل موږ سره د مایکروسافټ ورډ پروګرام دغه صفحه ده موږ سره دې ته ورډ پروګرام پیج وایي ورکینګ ایریا ورته وایي دغې برخې ته ورکینګ ایریا وایي دا کوم ځای کې چې موږ تاسو کار کوو دې ته ورکینګ ایریا وایي دا کوم ځای کې چې موږ کار کوو دا سپین صفحه ښکاري که نه دې ځینې وخت له په دې رقمه دې لاندې راشه تر دغه ځي پورې دا موږ سره یو صفحه ده دې ته ورکینګ ایریا وایي یا د ورډ پروګرام صفحه هم ورته وایي د کار ساحه ورته وایي د سپینې ساحې څخه وروسته دلته یو بل پټه موږ څخه چې دې کې موږ کار نشو کولی ښکاري که نه یو خو د کار ساحه چې موږ پکې کار کوو او بل زموږ د کار ساحې څخه بهر د مطلب دغه ځای نه موږ سره دې ته اپلیکیشن بیکګراونډ وایي دې ته څه وایي اپلیکیشن بیکګراونډ ورته وایي اپلیکیشن بیکګراونډ اپلیکیشن بیکګراونډ هغه ځای ته ویل کېږي چې د صفحې لاندې ښکاره کېږي خو موږ په هغې کار نشو کولی مایکروسافټ ورډ پروګرام موږ سره فری هینډ پروګرام نه ده محدود دي مطلب تاسو کارونه پکې حدود لري چې دې پورې تاسو کار کولی شئ غټ حدود دي دا چې مطلب تاسو کله ورډ پروګرام کې کار کوئ د سپین ځای کار کولی شئ دې نه بهر په دې ځایونو کې کار نشئ کولی که تاسو یو شکل رسموئ فرض کړه شپ ته راځم چې ماته یو شکل رسم که داسې فقط دې پورې کولی شئ خواخوا ستاسو شکل نه ښکاري متوجه یاستئ ما شکل غټ رسم کړی خو چې دې نه اخوا زه وایي نشته چې اخوا چې نشته پکې د اپلیکیشن بیکګراونډ څخه وروسته بله برخه موږ سره په دې کې کله کله داسې فرض کړه ځکه د ګروپ لانچر خلاص کړم د ګروپ لانچر د پاسه موږ سره دغه برخه ښکاري دا پاس ټایټل ښکاري که نه دا خو یو وینډو د ماته خلاص ګروپ لانچر وینډو راته خلاصه شوه دلته ماته فنډ لیکي دې ته خو موږ ټایټل بار ویلی که نه چې ورته ویلی ټایټل بار ویلی اوس دې ته به څو نوم اخلي فنډ پکې لیکلی دې ته به څو نوم اخلي دې ته پلیټ ټایټل وایي دې ته څه وایي پلیټ ټایټل وایي دا پاس عنوان دي دا ښه چې ورته وایي پلیټ ټایټل ورته وایي سپیل به یې صحیح کوي پلیټ ټایټل ورته وایي سپیل به یې صحیح کړي ده پلیټ ټایټل ورته وایي سپیل دقیق نه ده خو تاسو به یې صحیح کړي ده داسې به انشاءالله پلیټ ټایټل ورته وایي چې ورته وایي پلیټ ټایټل ورته وایي دا کله چې تاسو ګروپ لانچر خلاص کړئ یا فرض کړه تاسو راغلی په دې کې اوپن هم خلاص کړئ مثال اوپن کې دا شی شته نه نشته اوپن کې څه چې تاسو فرض کړئ کې راغلی ګروپ لانچر هم خلاص کړه دغه وینډو موږ ته ښکاري دیک دا پاس ټایټل دغه ټوله وینډو شوه موږ سره دا ټول څه شوه وینډو شوه خو دغه پاس برخه چې ښکاري موږ سره دغه عنوان چې لیکل شوی د فنډ عنوان لیکل شوی دې ته پلیټ ټایټل وایي دې ته څه وایي پلیټ ټایټل وایي د پلیټ ټایټل څخه وروسته چې کله زموږ دا صفحه هم خلاص شو دا اپلیکیشن بیکګراونډ هم خلاص شو بل موږ سره لاندې لیکي چې پیج 1 اف 1 شپږ لغات تاسو لیکلي انګلیسي ژبه تاسو لیکل کوئ دغه اوږده کرښه ښکاري که نه دې ته سټیټوس بار وایي سټیټوس بار ورته وایي سټیټوس بار ورته وایي سټیټوس حالت ته وایي دا تاسو سټیټوس بار دا کار کوي تاسو ښایي تاسو لیکل په کوم ژبه لیکل کړي وایي انګلیش یونایټډ کې لیکل کړي معنا په انګلیسي هم لیکل کړي تاسو څو لغات لیکلي ستاسو ټول لغات 38 لغاتونه لیکل کړي څو لغات مې انتخاب کړي 9 لغات مې انتخاب کړي که دا 2 لغات انتخاب کړه ته چې تاسو 2 لغات انتخاب کړي ښایي که نه حالت راته تاسو ټول یو ورقه لرئ څو ورقه لرئ یو ورقه لرئ یا تاسو دې نه کولی شئ د خپل ورقه نږدې کړئ داسې دې نه خپل ورقه داسې لرې ښکاره کړئ په دې رقم تاسو کار کولی شئ پکې نو دا د مایکروسافټ ورډ پروګرام انوایرمنټ موږ سره چې مایکروسافټ ورډ پروګرام دغه چوکاټ ډول منتشر شي